په داسې حال کې چې د نفوسو د اسنادو قانوني کول د هر هیواد د اداري نظم بنسټ بلل کیږي. تازه شمیرې ښیي چې په تېره میاشت کې زرګونه هیوادوالو ته د تابعیت کاغذي تذکرو اړوند اسانتیاوې برابرې شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره د نفوسو د احوالو ثبت خدمتونو ریاست د روان کال د څلورغې په میاشت کې 15,056 هیوادوالو ته د تابعیت کاغذي تذکرو حضوري او غیر حضوري خدمتونه وړاندې کړي دي. د یادې ادارې ویان محمد حلیم رافع وایي چې په حضوري خدمتونو کې د 209 نوي تذکرو ویش، 288 مسنه تذکرو ورکول او 8783 کسانو ته د تذکرو اصلاحي خدمتونه شامل دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نفوسو د احوال ثبت خدمتونو ریاست د روان کال په څلورغې میاشت کې 15,056 هیوادوالو ته د تابعیت تذکرو حضوري او غیر حضوري خدمتونه وړاندې کړي دي. په دې خدمتونو کې په حضوري ډول 209 نوې تذکرې، 628 مسنه تذکرې او 8783 نور کسانو ته د تذکرو اصلاحي خدمتونه شامل دي. ښاغلی رافع زیاتوي چې په همدې موده کې بهرمیشتو افغانانو ته په غیر حضوري ډول 1822 نوي کاغذي تذکرې، 604 مسنه تذکرې ویشل شوي او ترڅنګ یې 2310 کسانو ته د کاغذي تذکرو اصلاحي خدمتونه هم وړاندې شوي دي. بلخوا د ریاست د 1404 کال په یاده موده کې بهرمیشتو افغانانو ته په غیر حضوري ډول 1802 نوې تذکرې او 604 مسنه تذکرې ویشلې او ترڅنګ یې 2310 کسانو ته د کاغذي تذکرو اصلاحي خدمتونه هم وړاندې کړي. کارپوهان وایي د تذکرو د حضوري او غیر حضوري خدمتونو پراختیا د حکومتولۍ د پیاوړتیا، د وګړو د هویت تثبیت او د اداري شفافیت لپاره مهم ګام بلل کیږي. دا چاره نه یوازې د هیواد دننه خلکو ته وخت او لګښت کموي بلکې بهرمیشتو افغانانو ته هم اسانتیاوې برابروي. دغه خدمتونه د دولتي او خصوصي خدمتونو د ترلاسه کولو، زده کړو، سفر او قانوني چارو په برخه کې د خلکو ستونزې کموي او د ملي احصایې سیستم لا منظموي. په ټوله کې د تابعیت کاغذي تذکرو منظم او پراخ خدمتونه هغه اقدامات دي چې پایلې یې د خلکو په ورځني ژوند کې اسانتیا او د حکومت لپاره منظم، باوري او شفاف اداري سیستم رامنځته کوي.